د غوري سیمنټو فابریکه 4 داشونه لري چې 3 د ډبرو سکرو د کمښت له امله له څه مودې راهیسې غیر فعال و چې نن یې د ملي پراختیا شرکت مسؤلینو په حضور کې دوم داش فعال کړ او تمه ده چې 2 نور داشونه به هم ډیر ژر فعال شي. خوشبختانه که امروز داشت دومم فعالیتش آغاز شد. با فعالیت داشت دوم سمنت غوری که تولیدات بین 400 تا 500 تن افزایش پیدا میکنه که کار روی داشت سوم و چهارم هم جریان داره که انشالله اورم به آینده های نزدیک کارش آغاز میکنه. د غوري سیمنټو لومړی فابریکه په 1440 لمریز کال کې د 2 دستګاوو په لرلو سره د 400 ټنو ظرفیت په فعالیت پیل وکړ او د غوري سیمنټو دومه فابریکه هم په 1409 کال کې په 2 دستګاوو سره په فعالیت پیل وکړ چې د ورځنی تولید کچه به 100,000 بوجې ته ورسیږي.